دا مخکې الله پاک د یهودو معامله بیان کړه د الله پاک د رسول سره او د مؤمنانو سره. د رسول سره د یهودو معامله دا وه چې الله پاک واره بیان کړه چې په خبرو کې استهزاء به کوله، برابر چې خبره به سر نه سو خلاص. والراعنا راعنا مطلب دی په جنې استعمالوه چې زموږ مراعت وکړه. ظاهره خو عربو دا فهمول چې دی دا وایي، لیکن دی په هغه دوه معنا ورته ویله چې راعینا ای زموږ چوپانه، لفظ به نو کې دیس که شاله ووایي زیر بیا کش کې راعینا ای زموږ چوپانه، دا رقم ورته ویل. یا مطلب دا و راعینا د رعونت څخه و، رعونت خو دی کې چې و هغه ناپوهي و بېعقلي ته ویل کېدله، نو راعینا بأنعم الله. د مؤمنانو سره معامله الله پاک دا بیان کړله چې دغه کسان چې دا کافران دي که اهل کتاب دي که مشرکان دي، یوه ذره خیر یې پرتسې نه پیرزو کېږي، که څه هم د رب د طرفه څخه خیر درته راځي د ده نه دي خوښ، نو خپل خیر خو بیخي نه در باندې کېږي. دا د مؤمنانو سره معامله. او بله معامله د الله د رسول سره دا بیان کړه چې باره دوی د الله پاک د رسول څخه دا غوښتنه کوي لکه د موسی علیه السلام څه چې کړی چې تورات د هغه څخه یې دا غوښتنې کولې باره خدای پاک چې زموږ سره مخامخ وویني. ستاسې به دا غوښتنه کوي، دا سوال درته کوي چې موسی علیه السلام تورات ولې په یوه پلا راوړ، خو ته هم دا قرآن کریم په یوه پلا راوړ، دا څه نن درې آیاته نازل سوي، سبا لس نازل سوي. دا یې بله د زیرېدو معامله وه چې د نبي علیه الصلاة وسلام سره کول. او د هغه رقم یې د مؤمنانو سره بله معامله دا وه بعده چې دوی کوله چې ود کثیر من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. ول د حسد د لارې هغه حسد یې په خپل زړه کې ښه اخلاص نه ده، تا هېڅ نه دي په کړي، دغه یې خوښ ده چې بېرته کافر شي. نو ګورې د مؤمنانو معاملې هم بیان کړي چې د مؤمن سره دغسې بده معامله لري، د رسول معاملې هم بیان کړي چې د رسول سره بیا دغه بده معامله لري، په الفاظ کې استهزاء به کوي او سوالونه چې ځینې کوي داسې زیرونکي سوالونه ځینې کوي چې ولې په یوه پلانه نازلې. نو د قرآن د پیغمبر علیه السلام په لاس کې شو پلان نازل کړی، خو د الله کار وکړی درې آیاته ګایسروته نازلوله، د الله پاک حکمت و، مګر ورته ولې په یوه پلانه راوړې، په یوه پلانه راوړه، دا یې زیرول ورکول. د مؤمنانو باندې یوه ذره خیر نه پیرزو کېدی او دا یې خوښ وه چې بېرته کافران سوي وایي. نو خو باره ما المؤمن ته نو درد ورکړي چې حمله پر وکړي. الله پاک ورته چې اوس نو د حملې وخت نه دی، وصیت یې ورته وکړي چې فاعفو واصفحو. ولوس چې دوی تاسې دوی ته عفو وکړي او د دوی څخه چې دوی اعراض وکړي، دا خبرې پر ځان یوسئ، ویې زغمئ په زړه کې چې هر څومره زور درکړي غږ مه ورته وایه تر څه وخته حتی یأتي الله بامره، تر هغه وخت پورې چې الله پاک خپل امر نازلوي. د امر استمرار د هغه امر د قتال او د جهاد. مؤمن ته باره داسې استبعاد ښکاره سو لرې خبره چې ته زما ضعف وګورئ ای الله، او ته بیا وروسته امر نازلوي د جهاد ما ورسره جنګ هلو، دا به څنګه کېږي چې وعده دې راکړې. الله هغه وعده ورکړی ان الله على كل شيء قدیر، چې الله پاک پر هر څه قادر. اوس نو د دا پسې چې اوس موږ پسې وایو د دې رابطه من قبله سره دا سو چې نو مؤمن دا فکر وکړي چې نو زه اوس ګرسره چټۍ سوم، ولې خو جنګ دې الله پاک اجازه نه راکړي، وایي بیا چې زما د جهاد امر نازل سي دا به جنګ وکړي. نو چټۍ سوله نو لمونځ نور عبادات هم نه غواړي چې جهاد وي نو نوره څه فایده کوي. الله وایه د جهاد به انتظار کوې، په لمانځه به منګولې ټینګې لګوې، لمونځ به کوې، زکات به ورکوې، نور عبادات به ګرده کوې. د جهاد د هغه وخت پورې انتظار وکړه. الله وایي چې زما امر درته راځي، دغه خبره اوس مؤمن ته وښیي. واقیمو الله وایي تاسې برپا یې کړئ، سیده سیده ودروئ الصلات لمونځ. د اقیمو په لفظ باندې الله پاک هر ځای په قرآن کریم کې وایي چې تاسې اقامت ته لمانځه وکړئ. اقامت دا معنا چې وایي لمونځ تاسې سیده سیده وکړئ، لمونځ زده کړئ، معنا سم یې وکړئ. وآتوا الزکاة، وآتوا او تاسې ورکړئ الزکاة، زکات ورکړئ مؤمنانو. دا به نه کوئ شروع کړئ چې غزوات جهاد فرض شوي تر اوسه پورې، نو دغه عبادات هم غوښتنه نه غواړي. دا عبادات درته غوښتل غواړي، خو جهاد درې وخته پورې تا ته مهلت درکول شوی دی. الله وایي زه حکیم یم، بیا ما ته وخت رامعلومېږي زه به امر درته وکړم. الله پاک بیا د جهاد آیتونه بیا وروسته بیا نازل شوله، بارنو بیا جهاد لپاره د ګټې د خپلو ځان وه. وما هغه شی تقدمو چې تاسې مخکې واستوئ لانفسکم دپاره د ګټې د خپلو ځانو، چې هغه نو څه شي دي چې د ګټې د خپل ځان دپاره مخکې لېږي. من خیرن دا یې بیان د هغه ما دپاره وکړي چې هغه نو عبارت دی من خیرن د یو ښه کاره څخه بالا نو عام تر دې روژه نیسې ښه کار کوې، صدقه ورکوې ښه کار کوې، د یو چا سره په لاس کومک کوې، د مثال په طور یو چا ته ښه خبره په خوله ورښیې، دا ټوله خیر کارونه پکښې کې راله. هغه لمونځ و زکات یې په صراحت ورته وفرمایل، دا نور ټول اعمال صالحات چې څخ د جهاد هغه یې په دغه کې ورته راوړي چې وما تقدمو هر هغه شی تقدمو چې تاسې مخکې واستوئ لانفسکم دپاره د ګټې د خپل ځان من خیر چې هغه عبارت د خیر څه دا به څه سي. الله وایي تجدوه عند الله، تجدو تاسې به پیدا کړئ هو هغه شی دا په دې مېرې هغه ما ته راځي عند الله په نیز د الله پاک به پیدا کړي. دا ضایع کېږي نه چې ستا فکر دی چې ما خو دلته مسکین ته پاولۍ ورکړي، نو دا به په ورځ د قیامت چې 1000 کاله بعد راځي یا 2000 کاله بعد راځي، هر څه عمر بعد راځي، دا به نو بیا د چا په یاد هلته. الله وایي دا یوه ذره نه دی هېرېږي هلته.
ته ما زه خیر کوه بالا دا لکه د مثال په طور په یو کمپیوټر کې یو شی جمع کوه ته چې ودانو د ده هیر سو دومره شیان پر راجمع کړې 1000 کروړه شیان پر راجمع کړې د مثال په طور یو حدیث یو بسته خزانه خلکو راچولې ته چې ودا به د څنګه په یاد هغه چې د حدیث یو تورور د هغه حدیث راکوټ نه یې رسم په یاد کې پروت دلته چې دا د الافاق کوم کرام مقدمات په هر نقطه باندې نو دا یو وعده ورلره ورکړل ما المؤمنانو چې دا خبر وروښوله چې د جهاد نه کولو سره نو دا نه معنا چې ته سره چټي شي نور اعمال نه غواړي الله جهاد خو مازې موقت ما د چې وسې مه کوه چې وخت یې راشي درته وایم مګر دا اعمال به ګرده کوي دا د جهاد سره اړه نه لري نو چې خامخا پر جهاد موقوف وجنو وقالوا لن يدخل الجنة په دې ځای کې اوس نو بېرته د یهودو خبرې ته راوګرځېدې چې یهودیانو خو دعوې کولې الله یې دعوې ورردوي د دوی تمناوې ورردوي نو بله دعوا یې راپورته کړه چې یهودانو به دا کار کاوه وقالو دوی به ویل د یهودو و نصاراو دواړو ولن يدخل الجنة هیڅ کله به داخل نشي و جنت لن یې دپاره د تاکید د نفي دی چې هیڅ کله به داخل نشي و جنت الا خو بیا به داخلیږي من هغه څوک کانه چې هغه یهودن یهودي او نصارا یا چې شي هغه نصراني چې یا نصراني د نصرانیت په دین دا موږ عیسایي ورته وایو او یا یهودي معنا د موسی علیه السلام پر دین باندې یې هغه تورات باندې شي معنا دغه دوی ډلې ول جنت ته ځي بل د بل چا دیدار د جنت سره ولاړ اوس دغه دعوه دی کولی خبرې ته متوجه شوه دغه دوی دعوه وه دا په قصبو باندې کول الله پاک دغه وردوي وقالو دا یهود و نصارا وویل ولن يدخل هیڅ کله به داخل نشي الجنة و جنت یعنی احد هیڅ وخت به داخل نشي مستثنا منه سره کښې د انسانان الا بیا به داخلېږي من هغه څوک کانه چې هغه یهودا یهودي او نصارا یا هغه نصراني الله جواب څنګه ورکوي تلک امانیهم تلک دغه خبرې چې دوی کوي امانیهم دا تمناګانې د دوی اماني قل تو ورته وایه پیغمبر دغه په خپل جواب ورکړي هغه د دوی وقالو لره قل تو ورته وایه چې هاتو برهانکم هاتو تاسې راوړئ برهانکم خپل دلیل نو چې ته دا خبره کوې چې جنت خاص یوازې زموږ دی نو خو دلیل راوړه پېښه کړه دلیل ان کنتم که چیرې تاسې یاست صادقین رښتونې یاست په دغه دعوه کې چې معنا جنت خاص زموږ حق دی بل څوک نه ورځي نو پر دغه خبره که رښتیا وایاست د واغ نه دا خبره نو پر رښتیا خبره خو دلیل موجود دی دلیل راوړئ مفسرین رحمت الله علیهم وایي په دغه ځای کې د هغه تقلید اعما رد وسو تقلید اعما دا دی سړی د یو چا خبره باندې دلیل نه پر لري بس خلاص بس د تابع وزي مثال طور مرشد امام ابو حنیفه رحمه الله اتباع کوو ولې کوو چې ابو حنیفه رحمه الله هر څه ویل موږ کوو یا خو ابو حنیفه رحمه الله چې خبره کوي نو خدای باید یا د آیات یا د حدیث څخه چې پر پیش کړي دلیل پر پیش کړي هغه په شمال به د موږ سره ټول د چا په مذهب ملګرو د امام صاحب الامام صاحب د چا په مذهب خپل مذهب د کوم ځای د قرآن او د حدیث قرآن او حدیث د خبره ودروه او که د امام صاحب خبره او قرآن او حدیث ته ونه دري امام صاحب خبره یو سړی و نو خو رسول نه و یو ملا و نو خو هر تقلید چې کول کېږي د علم مطابق به کول کېږي لکه ته د امام محمد رحمه الله خبره منې ولې منې باره هغه د دغه آیات څخه راایستلې ده دا خبره د امام محمد رحمه الله خبره منې ولې منې باره هغه د دغه حدیث څخه راایستلې ده او که نه قرآن ته خبره ودرېده نه و حدیث ته ودرېدله د مثال په طور باره د هغسې منه دغسې داسې معنا لري دغسې خبرې په معاملات کې به د یو چا هغې ومنې او یو په روا او ناروا کې په روا او ناروا کې د بل چا خبر نه منل کېږي روا او ناروا خو د چا کار دی د الله او د رسول کار دی شریعت خو د هغو کار دی نو په شریعت کې چې کوم استنباطات دي معنا هغه مسلې چې په اجتهاد ثابتېږي ځینې مسلې دا ارکان د قرآن کریم په دغه نص کې راغلي په دغه آیات کې راغلي هغې مسلې پر امام ابو حنیفه رحمه الله خلک نور حواله کوي زما خبرې ته کېدای شي یا اجتدلال النص یا د اقتضاء النص څخه معلومه کړي ابر څوک په امام ابو حنیفه رحمه الله پسې سو یو امت ځینې امت بیا چې په امام شافعي رحمه الله پسې سو ځینې په احمد بن حنبل رحمه الله پسې سو ځینې په امام مالک صاحب پسې سو دا څلور مذهبونه دي دا هر امام ته الله پاک استعداد ورکړي چې د آیات کریمه څخه استنباط وکړي نو دغسې تقلید اعما نه ویل کېږي ولې خوا دې آیات ته فایدهېږي تقلید اعما دغه دی چې هېچا ته نه ودرېږي لکه الله پاک چې دلته دوی راټینګ کړي ورسول ته وایي ته ورته ووایه چې برهان راوړه دلیل راوړه په کوم دلیل دا خبره چې خاص نه د یهودیانو د نصرانیانو دي ویښه دا موسی علیه السلام ویلې ده دا خبره دا اوس حضرت عیسی علیه السلام دا خبره کړې ده دا په تورات کې راغلې ده دا په انجیل کې راغلې ده دا خو یې د خېټ حکم نشته کوي چې بس نه سمول ښکاره ده بل څوک ولاکه ورله راورسي دلیل پیش کړه باندې زما خبرې ته کېدای شي اوس وګورئ یاست چې په دغه ځای کې په دې آیت کریمه کې پر چا باندې رد راغلی پر تقلید اعما تقلید اعما و دغه ته وایي چې د بل چا تتبع کوي او دلیل هغه هېڅ نه لري بس ما چا نه وویله ته وایي
نو دلته نه دي هغه رقم د پلار د نیکو څه دا خبره زده کړې وه چې خاص خاص زموږ ځای مګر دلیل نه د تورات دلیل لري نه د انجیل دلیل لري نه بل دلیل لري بس لسې تمنا ده نو الله وایي تلک اباني همدا د دې تمناګانې د زړه غوښتنې دي که چېرې د زړه غوښتنه نه وي په یو حق دلیل ثابت وي نو پوښتنه دې وکړه دلیل راوړي نو هر څوک چې خبره وکړي دلیل ځینې غوښته کېږي ان کنتم که چېرې تاسې یاست صادقین رښتیا چې په مذهب د امام صاحب دی مګر د امام صاحب مذهب د څو نه ده هي مګر دغسې تقلید د هغې خلاصه پسې واورېدله چې په دغه موضوعي شیانو کې تقلید نشته په اجتهادي شیانو کې تقلید شته په اجتهادي شیانو کې هم تقلید دغه دی چې پایلې و چاته درېږي او آیات او حدیث درېږي حرام خبره د حلال او حرام د بنده په لاس کې نه دي د الله او د رسول په لاس کې جنون د بنجات سوال ونیسي قانون سره کم دي من هغه څوک اسلمه چې دی تابع وګرځي وجهه خپل مخ لله وطرف د الله لله یعنې جانب الله وطرف د الله پاک د الله وخواته خپل مخ چې دا چې پر هغه خوا باندې مخ متوجه شي وهو په داسې حال کې چې هو دی محسن دی محسن هم یې د محسن ترجمه راځي درته کوم هغه دا ده ترجمه احسان یو په معاملاتو کې دی یو احسان په عباداتو کې دی په معاملاتو کې احسان و دغه ته ویل کېږي چې زه پر تا یو شی خرڅوم د مثال په طور 10 منه کنجي چې دې کېږي امرام یو من بالا واخلي احسان مې درسره وکړي نیکي مې درسره وکړه یا د مثال په طور زما په کتاب چې 1000 روپۍ کېږي ته احسان وکړې یو لسۍ بالا ورسره راکړې دا په معاملاتو کې احسان دی ښه کول د یو چا سره یو په عباداتو کې احسان دی د عباداتو احسان په هغه حدیث کې د جبریل امین راځي چې د نبي علیه الصلاة وسلام چې د اسلام پوښتنه وکړو اسلام څه ته ویل کېږي پیغمبر اسم اسلام 5 بنا ورسول دغه اسلام د ایمان پوښتنه ځینې وکړو ایمان څه ته ویل کېږي پیغمبر علیه الصلاة وسلام ایمان ورته بیان کړي چې پر خدای او پر رسولانو پر ملایکو پر کتابو پر ټولو شیانو ایمان راوړي دا ایمان دی باره یې وکړل یا رسول الله ما الاحسان والاحسان څه ته ویل کېږي نبي عليه السلام د احسان ترجمه دغسې ورته وکړه وان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والاحسان معناه داسې په عباداتو کې چې ته د الله تعالی داسې بندګي وکړې لکه ته چې خدای ته ګورې په سترګو نو بالفرق داسې داسې فرق دی که موږ یا په د خپلو سترګو خدای دې دی نو څنګه ښایسته لمونځ به مو کولی څنګه ښه روژه به مو نیولی څومره په آدابو په دې مساجدو کې ګرځئ ولې خدای هغه یې ویلې نو چې د یو بنده چې مشر سو د رتبې خاوند سو د هغه په حضور کې چې ته ولاړ یې په څومره توجه باندې ولاړ یې نو پیغمبر چې ته عبادت پر دغه رقم وکړي وایي که زه د الله په حضور کې ولاړ یم وایي که الله پاک وینم ول دغه ته احسان وایي احسان نو خلاصه یې باره موږ په اخلاص کوو نو دغه مخلص په عبادت کې لکه الله چې ګورې دلته هم دغه ترجمه سو الله پاک وایي چې بلا داسې نه ده لکه ته چې وایي چې یهودي و نصراني به جنت ته ځي بل څوک به نه ځي بلکې بل څوک هم ځي څوک ځي من هغه څوک دی اسلمه چې هغه تابع وګرځي وجهه خپل مخ خپل روح د الله طرف ته سجده کړي د نورو خواو سره راوګرځي لله او طرف ته د الله وهو محسن او دی چې محسن و مخلص په دې خپل کار کې دا نه معنی چې دا لمونځ ښایسته کوي مګر اخلاص نه پکې کې لري باطن یې پټ شي ځینې عبادات زموږ دوه رقمه دي ځینې عبادات دا رقم چې ظاهر یې خورا ښایسته وي لکه د انار پوست خورا تک سور وي مګر باطن یې وروست وي سره ماته کې برابر دی چڼا شي وکړي ورسره هغه څه رقم د ریا ډکي د ریا د لارې د ټول عادات اخلاق دا ټوله داسې مزینې دا رفتار را دا قدمونه لا دی په اشارت باندې ږدي داسې دا قدمونه یې را زده کړي داسې یو رقم تسپي و یو لکړ و چپانه برابر مګر باطن یې سوچ پوچ وروست لکه هغه ښایسته تک سرپوش انار اخلاص هلته دسته پکښې الله پاک دغه محسن ورسره ملګري کړي چې د انقیاد تر اخلاص پکار د چا و چا دا رقم عبادات ظاهره ډېر مزین نه یي مګر باطن یې دغه رقم کروړي د لالو د جواهرو ډکي هغه چې که یې هغه د الله هغه مخلوق په نظر کې نه یې نیولي چې که یې بالا نو هر رقم چې مګر یې د الله لپاره رابطه د الله سره قوي ظاهره نه یې ښایسته احسان ډېر مهم دی په عبادت احسان دغه معنا چې هغه اخلاص الله د عقید ورسره منافقان یې ویسه د جزات ځینې منافقان مال موږ لرو چې عبادت دونه ښایسته کړي چې هغه بل سم مؤمن په ځان نو فله اجره الله وایي فله د دغه سړي دپاره چې دا عبادت د اخلاص ډک دی اجره مزدوري د ده عند ربه په نزد رب ده چې د رب و دربار ته حاضر سو هلته به د ده مزدوري خراب راته ضایع سوی به نه وي نو ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون الله وایي دغه زیری هم دي چې ولا خوف نه به بیرې علیهم پر دوی په ورځ د قیامت به دوی وارخطا نه خورا مطمئن هلته ولاړ چې ما دا کار سم دی بس هلته ملایک درته بشارت ورکړي په حدیث کې به راځي چې ملک درته زیر وکړي چې ته ارام ودرې ستا کار سمې دي علت توتلی مه کېږه
ابا ته آرام ولا نو پر باندې بیرنی ولا هم يحزنون او نه دوی غمجنی احساسي چې پر به یاد د دوزخ زیری کول کیږي یا دا معنا چې ولا هم نه دوی يحزنون غم احساسي پر ما فاته باندې چې دنیا زې فاته سوي ده نو دته په ورځ اخرت نه هیڅ بیره ګوري نه په ورځ اخرت نه هیڅ غم ګوري چې پر ما باندې دوزخ زیری وي دوزخ د بورول ویږي د دغه شانو څخه امن دي وست د آیات کریمه معنا دا چې ذکر هغه د يهود امنیه هغه د يهود د نصارا او تمنای او باطله چې خاصه هغه څه زړه علاوه ستاسو ځای نه دي دا هغه چا ځای دی چې هغه انقياد وطرف د شاکر د الله پاک کړي اشو وس مراسه چې دا قانون د جنت فارغ شي شو پر دې قانون يهود او نصارا برابر دي کنه برابر نه دي برابر ولې نه دي برابر انقياد خو الله تدغه چې الله کوم خبره کوي چې والخشان ناس چې ولا تبن ولا شي نه من اصدارته ما ولا نو يهود خو هغه خلک چې الله تورات کوي تورات هم کوي تورات بدل کوي انجیل برای نه یا نو الله دې څنګه ماته من قاعده چې دا من قاعده خو ما سره سره تابع کوي انجیل راته چې انجیل نه نو دغه کسان مسلمانان چې مخلص دي د کلمه الله هغه تورات دې حق دی الله دوغه به فارغ نازل کړو انجیل دې حق دی الله دوغه به فارغ نازل کړو مګر چې مراد انجیل منم قران نه منم دا تابع دي تابع خو هغه دي چې د خپل مولا ټول خبري ومني د خپل بادار ټول خبري ومني دا د اخرشه دا معیار اوس پر يهودو پر نصارا او تطبیق نه پر ورځي ولې خدای کوم چې الله پاک ته د انقياد پر اسلام را نشدلای يهود او نصراني هغه يهودان او نصرانيان بځي چې پر قران هم ایمان لري په يهودیت کې يهودي او چې نصرانيت رالي نصراني شو چې د خدای کلام رالي بار نو پر دې باندې پر درجه کلمه خاص مؤمنان لاندې سول الله وي دغه مؤمن جنت تاریخ او چې پر خپل خرس پور د خپل خبرې ته د ځل په معنا د هغه څه تاکید قران نه مني او نو الله پاک دا نسله ویل خو دغه اسلام نسته او احسان او اخلاص نسته په شي دا کلمه هم خو په قران سره وبري دغه به شک تلای ولې دا واقع هغه اسلام په زوال نجران یو علاقه و د مدینه شریفه څخه علاقه په منځنه کې په خپل داخل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بودوبات د هجرت ورته وایي د مسجد نبوي پر شاوخوا باندې دته د نصارا او د يهودو کلیو هغه بونو قریزه چې موږ ویل بونو نذیر چې مو ویل کدا چې خبره فیاض دغه يهودان وسیدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مسجد کې خبرې کولې دغه يهودان هم راته وکړنستل څوک په خپل يهودیت پر ملا و دار وکړنستل خبرې به اورېده څوک منافقان او ظاهر اسلام ښکار کوي په باطن کې يهودي د نجران نصارا را چې د نبی عليه الصلاه والسلام سره وی خبرو سره چې معنا موږ ایمان راوړو یا څنګه خبره ځان دا د نجران نصارا چې را د يهودو خلک خبر چې بل اوغه د نجران نصارا راغلي دي د جنوي نبی سره اوس خبره کوي نو د دې احبار ځینې علما دا هم را چې د نصارا خبره اوري د نجران د دې ترمنځ یو څه لږ کې عداوت په سابقه موجوده سره کښېناسته په مجلس کې چې دا ډېر خبرې وال سره خوړي د سیدي سره په جنګ بس خو د مخه سره چپا وکړه وسه اج سره جنگ شو د خلیه جنگ شو سره اباس يهود پر اوغه بارے او نصرانيان پر اچ ولا فلسطین جند څو رسول مد څو اله فاتو خلک است تسګر د بشر کان نصرانيان پر اوغه بارے او د يهود جند څو ولا کما د يهود د دین او د رسول پر راوړل اله مزغه سره جوړ کړي د دوی جنگ سره نو ګور پر دا یو میدان باندې نه څه متناسب د سره شروع چې شروع کړ ګوري نصارا پر يهود رد وکي ولستسي دین غلط څه معنا نه خدای معنا چې موسی عليه السلام ورت دی و من هغه وکي د ورځن وکړ تورات ورت دا يهودان چې د مدینه باشندگانو دی پر هغه نصارا باندې دا رد وکي ورل سس دین اچ اعلان دی باکین نو څه معنا چې هغه د رسول چې عیسی عليه السلام هغه ورت هغه د انجیل ورت نو خو دا کافرانو څخه کافرانو نو دا دعوه پر دغه شروع سو الله دغه ځای بار د دې رد ور وکي الله وايي دواړه غلط دا هم غلط کی چې هغه غلط بولي هغه هم غلط کی چې دا غلط بولي دواړه رسولان حق وایي تاسو دا څنګه تاسو چې هغه غلط وي بل هغه غلط وي لکه دا کې د سنیانو د شیعاګانو سره دا واسه دین خلکو سما ورته بارو د شیعاګانو خدای حضرت عمر رضی الله عنه سره زد لري د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره زد لري بارو چې هغه یو بعد خبر د دې و شیخین په باره کې وکي دا زموږ سنی بارا ولاړ سي بارو حضرت علی کرم الله وجهه تبارک وتاخذ الدنا دخلنا على شيء في ايش في ايش هو اللي قاعدين ذات الدين جوړ کړی معنا په دین حق نه دي د شي حق نه شي وک بیان وکړي من دین الحق د دین حق څخه پر ايش نه دي چې حق دین دی ولكن خبر زرا په حق برابر دي لا معنا سو خلاصه وقالت ويرب اليهود يهودان وليست ندي النصارى نصرانيان على شيء لا پر ايش نه دي دین حق دي څو وقالت ويرب النصارى نصارى وباويل وليست اليهود على شيء
وليست نجي اليهود يهوديان على شيء بركيش نجي دين حق ولستس دين حق ولا كفر زرباني برابر است حق وګوره تشي وګوره نو ګوره دا غږ نه داسې کوم دې خپل سره دا ویس یو ته حق دین په مخه اخستې دي دا دین ورنه حق کې باطل کې دا بل ته حق دین اخستې په حق دې باندې نه برابر وهم يتلون الكتاب الله ويو په داس حق دې خبره کوي چې هم دې دواړه يتلون تلاوتي کتاب تلاوت يهوديان خدسان دي وهو تورات تلاوتها په تورات کې لیکل شوی او چې بیا بل کتاب راځي انجیل هغه حق هغه انجیل به مني تر انجیل وروسته بیا قرآن راځي قرآن هغه به مني نو هغه دې تورات تلاوتها مګر په هغه سره ویل پر نصارا ورته کوي چې دین سره باطل دي چې اعلان دي حق نه دي ګرځره نه الله وي تورات تلاوتها په تورات انجیل لیکل یو مګر نه دا بل دوی مړی نصراني چې دي نصراني ته دا خبره په خپل انجیل کې نازله شوې چې ستاسو مخکې چې کوم تورات نازل شوی او هغه حق و د آسماني کتابو دا دستور دی چې هر وروستنی کتاب چې راځي د مخکني کتاب تصدیق کوي لکه دا قرآن نه دی هغه د تیرو کتابو تصدیق کوي نو خو انجیل د تورات تصدیق کوي تورات به د زبور تصدیق کوي داس پر لپسې نو نصارا او انجیل تلاوت په انجیل کې لیکل شوی و چې هغه تورات پر موسی علیه السلام نازل شوی و هغه حق و هغه جنسي و مګر اوس منسوخ شوی دی نو دوی دا خبره هم ویل په انجیل کې تر هغه سره د سیستم د سره باطل اعلان دی نو دوار څنګه غلطي کوي الله پاک ګوره کتاب یې مخ ته پروت ورپه سترګو ګوره په زوی لوړ دغه رقمه تورات ته پروت مخامخ ورته ګوره تر هغه سره د انجیل باندې لګېږي باره دا غلط کتاب دی دا حق نه دی اول زموږ ته انجیل پروت ګوري په انجیل کې د تورات تصدیق ذکر شوی و تر هغه سره د منکر عبارت د تورات هیڅ اعلان نو دې څه مراد مشرکان شو مشرک ګډ علم نه لري د يهودي خو هم علم و یو څه د خرافات به ګډ کړي و مګر څه آسماني دین خو سره پروت کتاب پروت د نصارا سره هم یو څه آسماني رڼا پرته وه چې هغه انجیل د مشرک سره خو هېڅ رڼا نه نشته دوی خو پر هېڅ دین ایمان نه لري مشرک آسماني دین نه لري دا خبره زما څه زده کړه دا قانون دی دا نور ګرد اهل کتابه بولي مشرکان اهل کتاب نه دي اوس ګورئ د مسلمان نکاح د یهودیې سره روا ده د نصرانیې سره روا ده ولې خو اهل کتابه ده د مشرکې سره نه ده روا د هندوانۍ سره مسلمان نکاح نشي کولی ولې خو هغه مشرکه ده شرک تیار نجاست دی مسلمان باید ورسره ګډ نه شي او یهودیت چې دی د هغه خو ملت پر توحید ولاړ دی مثال په هغه آسماني کتاب کې توحید الله ذکر شوی و چې الله یو دی دا خو دا جلا و چې په ګناهو په نور شیان باندې اخطا نصراني خو د هغه رقم دی او دا بل ځای مړي خو غوا خدای بولي نعوذ بالله یا بد خدای بولي یا مر خدای بولي یا اور خدای بولي دا رقم مشرک دی نو الله اوس هغه مشرکان هم سره عبارت دغه خبرې مشرکانو بیا هم کولی مشرکان خو بیا خپله سره کښېنسته باره وروره جنت کوو نو زموږ نو خو یې نه به یې ورکوو ولا که د بل چا دي یهودیان هم غلط دي نصرانیان هم غلط دي دا زموږ خبره ټیک ده دوی بیا دا هغه خبره هم راتېره کړه دین دغه رقم وایي کذلک پر دغه رقم لکه د یهودو نصارا چې ګډ دي قال ویل الذین هغه کسانو لا یعلمون چې هغوی علم نه درلود کومه خبرې کول مثل قولهم تاکید ورته په مثال د قول د دوی دغه مثل قولهم نه کذلک دپاره تاکید دی كذلك پر هغه رقم په پای کې بیا مثل قولهم په مثال د خبرو د دوی لکه دوی چې نور خلک د باطل بلله یوازې د جنت ټکهدارانو الله وایي دا مشرکانو دا خبره کوله نو الله یې ورڅنګه رد فالله يحكم بينهم يوم القيامة نو فالله ألا فاقتني يحكم في سلام بينهم فما بين سكدو دو طول الدلو كمشرك دي كيهودي دي كنصراني دي پر كما خبره سر اختلاف دي هغه كما خبره دي اختلاف وبان پر جنات اختلاف دي ويز مشتكى ابل ويز مشتكى پر دغه اختلاف دي سر نو الله اذا في سلام الكو چې وخت يوم القيامة فورز باندې د قیامت نو الله پاک حکم کوي په مابین کې د دوی په ورځ د قیامت په کومه خبره کې فيما په هغه خبره دا سوال ته فیصله د مخکې خلاص شول او الله ته وعده ورکړه چې بیا به فیصله په قیامت کې کېږي د دې جواب دا دی دلته به دا خبر ورسره ورجې تفاسیر وایي چې فالله خدای پاک به یحکم حکم وکړي عملا دا فیصلې خو چې پر دې دنیا دا خو نه قولي فیصلې دي د دلایلو فیصلې په دلایلو یې الله پاک روښانه کوي چې جنت د دغو خلکو حق دی د دغه باطل پرستانو حق نه دی په ورځ د قیامت د عملي وروښي بلایاتو ودایلې دلته باید چې دوی دوه غږ ته و دې ولې ته باید چې ځه جنت دغسې عملي به وښکاره کړي باره نو د دغه یحکمو څخه دا معنا شو چې هلته عملا فیصله کول کېږي یو فقط داسې فیصله ده چې خبره روښانه شي خبره روښانه فایده اوس لا روښانه شوې د الله پاک د قانون دستور ته بیان کړي لکه د مثال په توګه خلک قاضي ته ورځي پر یو چا یې دعوا د قصاص مثلا دغه دوه قسمه روښنایي لري ده قاضي یې پلا هغه دوسیه ولیکي دستخط پر وکړي ورته اعلان یې کړي اخر ورته ثنایي وکړي ورته ثنایي وکړي چې پلانی سړی دې قصاص
دا قولي بیان دی. عملي بیان دغه دی چې جا په بازار کې ورته چې سبا فلاني بازار نه ټول شي فلانی سړي اختصاصېږي هلته په عمل وروښي باره اثر وکړي وایي دا رقم کېږي. نو دلته هم دا مخکې قولي بیان قولي فیصله او حکم چې دي هغه په اعلی دغه دی وخت مخکې را خلاصه کړه ان د یهودو د نصاراو مسله ورحال کړي د مشرکانو یې هلته چې د قیامت حواله الله پاک ورکړه چې په الله خدای پاک حکم کوي په مابین کې په ورځ د قیامت معنا هغه عملیه هغه عملا حکم اثبتي فكما مسألة كي بدا عملية حكم وسي فيما كانوا فيه يختلفون فأغا مسألة كي كانوا يشتبوا فيه فأغا يختلفون دي اختلاف جبرا سرك ولا أغا مسألة المعلومة وشمال الجنات مسألة ندغ دي سوى شناعات مخي يفلاي دي هدو شناعات الباطل كي بیا د یهودو د نصراو د دواړو دغه دعوه ورباطله کړه چې هغه غلطې بل اعلی دواړه غلط جنات معیار اصلي هو چې څوک اسلام وکړي معنا تابعداري وکړي او په هغه کې محسن مخلص هم وي منافق هم پکې نه وي او مؤمنانو ته مخکې وعده ور هغه حکم وکړي چې د جهاد ما وستره رکاو کړي چې جهاد ته وس مده دا نه معنا چې موږ زمباره نه کوي زکات هم وکړي نور عبادات کوه نور حسنات کوه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ارني کې وکړي على فاق ونیز یوم کېږي هغه کېږي فقط دغه کده تعتیل وکړي چې ټول صبر وکړي چې تر څو چې د جهاد آیاتونه دا نازلېږي